دا چې نور څه پیښیږي. راځئ نو دا راسره پاڼه ورژېده. د ناول په دغه اومه برخه کې واورئ چې څه پکې پیښیږي. پوهیږم دغه لیکونه چې اوس یې لیکم تر تاسو نه در رسیږي، خو زه یې د خپل اروا د تسلۍ لپاره لیکم. زه باید د هغه چا مننه وکړم چې دوی زما د څارنې لپاره ټاکلې ده، ځکه دغه کاغذونه یې راته برابر کړي د دې لپاره چې د وزګارتیا لپاره مې یوه بوختیا جوړه کړې وي. ما د دغه پاڼو له لیکلو څخه نه راګرځوي. هغه هم کمزوری او بدمرغه موجود دی چې روزګار د بې عصمتۍ او ناولتیا کندې ته غورځولې ده. همداراز واک او اختیار یې ورڅخه اخیستی دی. باهوښه جنۍ ده، خو له بده مرغه تر اوسه مې ونه کړی شول له سوابقو یې خبره شم. یوازې دومره پوهیږم چې هغه هم د زرګونو نورو کسانو زما په شان اجباري پاهیشه ده، نه اختیاري. تر اوسه مې د خپلو بدمرغیو او مصیبتونو د هملارې ملحې په اړه هیڅ هم ونه لیکل. رښتیا زه څومره بې وفا یمه، خو تر یوه حده ګناه زما نه ده، ځکه چې که زه هر څومره وغواړم د هغې په اړه څه ولیکم تر ځان ورته ډېره غمجنه کیږم. 2 ورځې کیږي که څه هم په یو کور کې ژوند کوو، خو د یو بل له کتو یې منع کړي یو. هغه تر ما بدمرغه ده او زه تر هغې. نه پوهیږم موږ څنګه بدې تالې، تور تندي او ویرونکې برخلیک لرو. ګرانې مورې، زما د خالا زوی همایون که راغی، زما له قوله ورته ووایاست چې له برایي راهیسې زما نوم د مهنت ځپلو او بدمرغو انسانانو په لیست کې چې پاهیشي نومیږي ثبت کړی دی. آیا هغه به پر دغه حالات سربیره د خپلې ترور یعنې خالا له لور سره مینه کوي؟ نه، زه د مینې او دوستۍ وړه نه یمه. زه نوره پاهیشه شوې یمه. زه یې د خس په بیه وپلورلمه. زما عزت یې په داسې حال کې راڅخه واخیست چې زه یې بې سده کړې ومه او د یوه مړي په څېر یې یوې خوا ته وغورځولمه. ما په پاهیشه خانه کې مېرمن بولي او له دې ځایه د باندې مې پاهیشه. خو هغه کسان چې زه یې پاهیشه کړم او هغه کسان چې په بېصدۍ کې راڅخه ناوړه استفاده وکړه، ځانونه ښاغلي، لوړ، نجیب او شرافتمن معرفي کوي. ګرانې مورې، تر دې زیات د لیکلو توان نه لرم. سر مې ګنګس دی او سخته ټوخیږم. زما سپېڅلي سلامونه زما ګران پلاره ته ووایه. رښتیا داسې ورځ به هم راورسیږي چې دا پریشانې پاڼې ستاسو لاسونو ته در ورسیږي او د خپلې لور له حاله خبر شئ. نور د لیکلو توان نه لرم. ګران مور او پلاره، د خدای پامان، محبوب او نازنین همایونه، د تل لپاره د خدای پامان. د ستر سړي اندېښنې هغه وخت رښتینی ارزښت پیدا کوي چې په خپله تر خاورو لاندې شي. ګوستاو لوبون. دیارلسم څپرکی. ملیحه مړه نه شوه بلکې وی وژله. نن سهار د دود خلاف تګ راتګ ډېر دی. لاسي څخه مې وپوښتل نن څه کیسه ده. ځواب یې رانه کړ. په ځان کې مې یو بسیاري انقلاب احساسوم او وینم چې پر زړه مې ډېر فشار راځي. 2 ورځې کیږي چې له ملیحې سره مې نه دي لیدلي. ومې ویل آسیې کولی شې منت را باندې کیږدي او له مشرې مېرمنې اجازه واخلي چې یا ما د ملیحې خونې ته بوځي یا هم هغه دلته راولي. هیڅ ځواب یې رانه کړ. یوازې خپل سر ښکته واچوه. ورنږدې شوم او ومې ویل ته دومره ظالمه یې چې زما دغې وړې غوښتنې ته هم ځواب نه وایي. ډېره غمجنه څېره یې درلوده. د هغې د څېرې خواشینۍ په ما کې یو لوی شک پیدا کړ. ومې ویل ملیحه څه شوه؟ هغه یې له دې ځایه بوتله؟ نه پوهېږم. نور مې زغم ونه شو کړی. له واره مې د ملیحې د خونې پر خوا وځغاستل. آسیه هم راپسې ووته او نارې یې کړې مه یې پرېږدئ چې ننوځي، ویې نیسئ. د کور څو مستخدمینو او پاهیشو ونیولم. ما هم په ځواک سره په هغې کې لار خلاصه کړه او د ملیحې خونې ته نږدې شوم. ځان مې د خونې منځ ته ورسوه. خدایه څه مې ولیدل د ویلو طاقت یې نه لرم. په خونه کې یو کمزوری او خوار جسم غځېدلی و. شاوخوا ته یې مشره مېرمن او څو نور کسان ښکارېدل. مخ یې تک تور شوی و او شونډې یې پړسېدلې وې. غاښونه یې سره نښتي وو.
د سترګو توروالی یې تللی و او تر بڼو لاندې یوه سپینه پرده ښکارېده. دا ملیحه ده چې په دې ویرونکي او دردونکي ډول غځېدلې ده او د خپل محنتناکه ژوند وروستۍ دقیقې لنډوي. زه دغه نیمځاني مړي ته نږدې شوم او چغې مې کړې، آخر مو ووژله ای انسان وژونکو او جنایتکارو، له شاوخوا څخه یې لرې شئ. لکه څنګه چې د سرتیرو یوه ډله د خپل جنرال د امر په مقابل کې له اطاعت پرته بله چاره ونه لري، زما فرمان هم پر ټولو اغېز وکړ او ومې لیدل چې د مشرې مېرمنې په ګډون ټول زما په قهرجلي غږ وویرېدل. په یوه ان ترې لرې شول او خپل ځانونه یې ماته راکړل، لکه څنګه چې یوه مهربانه مور خپل ماشوم په غېږ کې نیسي او نازوي ملیحه هم زما په غېږ کې هغه ماشوم ته ورته وه چې د ناز په خوب ویده وي. خدایه د دغه سخت او ناوړه مصیبت زغم څومره سخت و. تواسا مې هغه اروا ده چې د مړي په بدن کې ننوتلې وي. ملیحې هغه مهال خپلې سترګې پرانیستې او په معنادار او لاپته ډکه نظر یې راوکتل. په شونډو کې یوه مسکا ښکاره شوه. چغې مې کړې، خورجانې ګرانې ملیحې، راته وګوره، ما پیژنې؟ ملیحې له عاطفې ډک نظر راواچوه او له سترګو یو څاڅکې اوښکه تویه شوه. ومې ویل، ګرانې، ای زما د بدمرغیو او مصیبتونو شریکي، ای نجیبې او باعصمتې جنۍ چې د دغه خلکو تر حد تیرو ظلمونو په وړاندې د زغم او استقامت درلود او مرګ دې تر ژوند غوره وباله. ای یوازینۍ دوستي چې له ماشومتوبه دې تر اوسه تل زما تر څنګ قدم ووهه او تر وروستۍ ساه دې په مینه راسره لار ووهله. خوله خلاصه کړه او یو دوه خبرې راسره وکړه. څه شوي؟ پر تا یې څه راوستل؟ ستا پر ځوانۍ هم رحم ونه کړ او ویې وژلې؟ د خدای جل جلاله لپاره او د رفاقت او تلپاتې دوستۍ په نوم قسم درکوم که کولی شي راسره یو دوه خبرې وکړه. شونډې په سختۍ سره لرې شوې او په ډېرې خوارۍ دا توري ویل، زه د ژوند له رنځه کراره شوم. د خدای پامان زموږ دیدار دې په بله دنیا کې وي. له هغې څخه مې همدا واورېدل. ساه یې لنډه شوه، نورې سترګې پرانستلې. 15 دقیقې همداسې زما په غېږ کې بې حسه کراره پرته وه. وروسته ورېږدېدله او زما په غېږ کې مړه شوه. ټولې بدمرغۍ یوې خواته، د څو کلونو د دوستۍ نشتوالی هم بله خوا، تر دې مې بله سوزناکه دردونکې او ویرونکې منظره نه ولیدلې. تاسې ګمان کوئ ما هغه مهال وژړل. والله نه، کله چې غم او خواشیني لوړې درجې ته ورسیږي بیا هغه ساعت ژړا نه وي. د جنون او عقل پوله همدلته ده، یوه بسیارې خوشحالي، بل تر حده تیر غم. زه رښتیا هم هغه مهال لیونی شوي وم. شاوخوا خلکو ته مې وکتل، ټولو دسمالونه په لاسونو کې نیولي وو او ژړلې، خو دغه منظره مې نه احساسوله. په یوه لوړه چغه په خود شوم. دومره لویه پیښه نه ده شوې، سترګې دې ړندې شي، تریاک به یې نه خوړلی. دومره لویه پیښه نه ده شوې، سترګې دې ړندې شي، تریاک به یې نه خوړلی. اوس چې مړه شوه دوزخ ته لاړې شئ. څوک را خبره کړئ چې ویسي او کومې کندې ته یې واچوي. د دغه غږ خاوند مشره مېرمن وه. تاسې تصور کوئ هغه کسانو چې په خونه کې سره راغونډ شوي وو د تل په شان د مشرې مېرمنې اطاعت وکړ. ټولو په یوه آواز ویل، تو دې وي پرته، ای بې عاطفه او سختزړی حیوانه. رښتیا هم په دغه څو کسه نجونو او ښځو کې چې ټولې فاحشې بللې یو هیجان رامنځته شو. که مشره مېرمن ژر له خونې نه وتلی او څو ځواکمن نارینه یې نه وی استخدام کړی، اوس به ټولو ټوټې ټوټې کړې وه. خو کله چې سختزړي او بېرحمي د افراط تر حده ورسېده، له هیڅ شي هم ډډه نه کوي. په خونه کې رامنځته شوې دردونکې منظره دا وه چې څو حیوان صفتو او خونخوارو انسانانو په داسې حال کې چې په سوکانو او څپېړو یې ځانونه وسله واله کړي وو کوټې ته راننوتل. له هغه مړي څخه هم ونه شرمېدل چې د دویو د جنایتونو له کبله هلته غځېدلې او د بلې دنیا لارې نیولې وه. هغه بېګناه ښځې او نجونې هم په لغتو سوکانو وهلې او ویې ښکنځلې.
د دویو مشران مشره میرمن او جعفر خانو چې ځانونه یې په نامي پهلوانانو کې احساسول. د دغې بدمرغې ډلې په زور او درد یې سر ونګروه. اخر زما زغم پای ته ورسید. د ملحې مړی مې په ډېر ادب سره پر ځمکه وغځوه او اوچته شوم او ومې ویل کله خدای جل جلاله او د دنیا له سپېڅلتیاو څخه نه شرمېږئ، کله دغه خونړیو سترګو او غمجنو صورتونو خجالت نه باسئ، کله دغه وره او د دیوال څخه چې په چوب ډول ستاسو د بېحده جنایتونو ننداره کوي حیا نه کوئ، د دغې بدمرغې جنۍ له جنازې څخه خو وشرمېږئ چې ستاسو په لاس وژل شوي او ستاسو د شهوت په منګولو کې شهیده شوې ده. دغو نورو څه کړي چې د دومره عذاب او زور وړ ګرځېدلي. یوازې د انسانیت د تقاضا له مخې د یوې داسې جنۍ پر مظلومیت اوښکې تویې کړي چې ستاسو په لاس وژل شوي له دغه بدمرغو څخه هڅه غواړئ. تاسې چې زموږ وینو ته دومره تږي او هیلهمن یاست ولې ګورئ؟ زه قول درکوم چې په ډېر ورین تندي تیاره یم، په ډېر خلاص مټ ځان تاسو ته در سپارم. په ګولۍ چړې یا هر څیز چې تاسې غواړئ موږ له دغه محنت او ننګه ډک ژوند څخه بېغمه کړئ، خو دومره زور او زیان مه رارسوئ. مشره میرمن رانږدې شوه ویې ویل د دغه ټولو فسادونو سرچینه ته یې، خو دا ګمان مه کوه چې داسې ژر به دې پرېږدو. د دغه ټولو خلکو کسات به له تا اخلم، ستا په اړه به هیڅ شکنجه او زور هم ونه سپموم. ډېر ژر یې امر وکړی چې له خونې څخه مې وباسي. په ډېر ادب سره ښکته شوم. د ملحې له ساړه تندي څخه مې موچه واخیسته او ومې ویل ملحه جانې، اوس چې مې آن ستا له جنازې څخه هم لرې کوي او نه غواړي زه په خپله خوښه درته د ویر سندرې وایم، هیله لرم په نږدې وختونو کې به له دغه ستمکاریو او بېرحمیو لرې په تلپاتې سرای کې سره وګورو او هیڅ وخت به سره بیل نشو. اوس د خدای په امان د لیدو په هیله. پرته له دې چې په زوره مې له کوټې څخه وباسې له جنجاله پرته ووتم او خپلې خونې ته لاړمه. کله چې خونې ته ننوتم ومې لیدل اسیه په یوه کونج کې په سوچونو کې ډوبه ده. ورغلم او ومې ویل اسیې ته یوازینۍ کسه یې چې په دې کور کې له هره اړخه تر نورو امتیاز لري. راځه دلته کښېنه چې سره خبرې وکړو. څه ووایم؟ د ملحې د مړینې په سبب پوهیږي؟ هو، په دغه 2 ورځو کې ورسره ډېر زیاتی وکړ. ګڼ کسان به ورته تلل راتلل، هغې هم د دغه کسانو تګ راتګ نه خوښول. خلکو ګمان کوو چې دی به د کور له وضعیت سره بلدتیا موندلې وي او کولی به شي ویمني، خو په دغه 2 ورځو کې له هیڅ چا سره هم خبرې نه کولې. غلی او ارامه وه. په هغه کسانو کې یو ځوان و چې تر نورو به ډېر ورته لکه څنګه چې ځوان مشرې مېرمنې ته ویلي وو، هغې ورسره مینه لرله. مشره مېرمن هم د دې خبرې په اورېدو ډېره خوشحاله شوې وه او ګمان یې کوه په نږدې راتلونکي کې به ورڅخه هوسا شي او کوم مزاحمت به نه ویني. لنډه دا چې رام شوې ده. لکه څنګه چې نن سهار خبره شوم ویل کېږي چې برایي هم ځوان ورغلی و. ملحې هم خپله لیوالتیا ورښولې وه چې ګنې مخ مې درته خلاص دی، د نورو سره داسې نه یمه، یوه غوښتنه در څخه لرم. ځوان ویلي و په ترسره کولو کې به یې دریغ ونه کړم. یا ملحې ویلي و زه پخوا په تاریاک وخته ومه، څرنګه چې دلته نوې راغلی یمه زه یې ترې منع کړې یمه، نو هیله لرم یو څه تاریاک راته برابر کړي. هغه احمق او ساده ځوان هم پرته له دې چې خپل ملګري خبر کړي یا هم مشرې مېرمنې ته څه ووایي یو څه تاریاک ور پیدا کړل. هغې هم په داسې حال کې چې څوک ترې خبر نشي تاریاک وخوړل. څه نور یې په خپل جب کې پټ کړل او ویده شوه. موږ چې سهار خبرېږو ملحې تاریاک خوړلي، څرنګه چې 3-4 ساعتونه تیر شوي وو تاریاک ویلي شوي وو او خپل اغېز یې ښندلی وو. له سهاره تر مازدیګره یې د هغې درمله نه وکړه، خو ګټه یې ونه کړه. لکه تا چې هم ولیده په پای کې مړه شوه. داسې خبرې مې په غور سره واورېدلې، څرنګه چې له بدو کارونو کرکه دیانت او خدای پالنه ده، نو خپل دغه ښه کار مې وستایه او نه مې شول کولی ادعا وکړم چې د هغې دغه حرکت ځان وژنه ده، بلکې د دغه جرم مسؤل هغه کسان ګڼم چې زه او زما په شان په زرګونو نور کسان له هلاکت او بدمرغۍ سره لاس او ګریوان کړي. کله چې خپلې خبرې خلاصې کړې په سوچونو کې لاړم. د دې کور یوه اړونده جنۍ په بیډه راننوتله، پرته له دې چې پر اسیې ریشخند وهي راغله یو کت شوی کاغذ یې راکړ او له دې سره ووته.
ما په ډېر بیړه کاغذ خلاص کړ. ومې لیدل د ملیحې خطو چې لاندینۍ څو کرښې لیکلې وې. ګرانې خورې، دا کاغذ به هغه مهال در رسیږي چې زه به د ژوند له محنته خلاصه شوې یم. تر ډېرو څېړنو وروسته یوازینۍ لاره چې د دې خلکو له ناولتیاو ناموس وژنې څخه مې د ځان د خلاصون لپاره وټاکله همدا وه. زه بریالی شوم. هغه ځوان چې له ما سره یې لاره لرله، یعنې ما ته یې راپرېښې و، تېره باسم او یو څه تریاک ترې واخلم. ډېره هڅه مې وکړه چې تر تصمیم نیونې مخکې در سره وګورم او خدای پاماني سره وکړو. خو له بده مرغه چې دغه هیله مې هم له ځان سره ګورو ته ویوړه. پوهېږم چې په دې کور کې به مې مرګ یوازې تا ته د خواشینۍ وړ وي او په هغه مصیبتونو او کړاوونو کې به یوازې پاتې کېږي چې در باندې راولېږي. خو له بله پلوه ډاډه یم چې ته به هم ډېر ژر را رسېږي. له محنت او رنځ څخه له ډک ژونده به خلاصه شي. داسې مه ګڼه چې خدای مه کړه په مرګ دې راضي یم. خو ګمان کوم وبه یې منې چې د ژوند معنا همدا ده. مرګ په زرګونو ځله تر دې ژونده غوره دی. د ډېرو لیکلو وخت نه لرم، ځکه ویرېږم دوی زما له خیاله خبره نه شي. هغه څوک چې دا کاغذ در رسوي له هغو بدمرغو څخه یوه ده چې زما او ستا په شان دغه کور ته په زور راوستل شوې او فاحشه شوې ده. هغه هم مینهګره کې او د زړه سوي وړ ده. زما له خوا له اسیې سره هم خدای پاماني وکړه. پر خدای جل جلاله دې سپارم خور جانې. د خدای پامان، د لیدو په هیله، ستا د مصیبتونو شریکه او د بشر د جنایتونو شهیده، ملیحه. د هغې ټولنې خلک د اخلاقو انسان پالنې لوړو پوړیو ته رسیږي چې په خپل هیواد کې عمومي ښوونه او روزنه ولري. اخلاق روحي. څوارلسم څپرکی. د مجازاتو د قانون پر ځای د اجباري زده کړې قانون ضروري دی. د ملیحې مړینه د روزګار په ځواکمن لاس د بې شرافتۍ په کشاله کې یو زوروره ګوزارو چې پر مغزو مې ولګېد. سره له دې چې هماغه ورځ او نورې شپې زما په اړه د بې شرفۍ کارونه لږ نه کړای شول، بلکې ډلې ډلې خلک به د خپل شهوت د سړولو لپاره کور ته راتلل. ټول به یې زما خونې ته رالېږل. ټولې خوارۍ زما پر ډنګر او خوار بدن بارولې. د ملیحې تر مړینې څو ورځې وروسته مې مغز کار نه کوه. د حیرانو خلکو په شان په یوه کونج کې غلې پرته ومه. وروسته تر دې چې یو څو ورځې بېسیاري ظلمونه راباندې وکړل، وروسته یې پرېښودم او نږدې 10 ورځې زما خونې ته رانغلل. دا زما د آرام ورځې وې چې بیا لږه ښه شوم او یو څه قوت مې پیدا کړ. په دغه ورځو کې په رښتیا هم باوري شوم چې خدای مې ازموي. زما د صبر او زغم درجه امتحانوي چې څومره ده، ځکه تر هغې دایمي تبه او وژونکې ناروغۍ لاندې مې چې ورباندې اخته ومه، هره ورځ د مرګ انتظار ویست. کله کله به مې لیده چې حالات مې ډېر ښه شوي دي او د هیڅ ډول ناروغۍ نښې په ما کې نشته. دغه حالات به 2-3 ورځې دوام کوه. تر هغې وروسته به بیرته حمله راباندې راغله. زما د رخصتۍ دغه ورځې ښه وخت و چې زه د خپلې عبرتناکې تاریخچې پاڼې زیاتې کړم. د رخصتۍ په یوه ورځ مې مور ته یو لیک ولیکه او هغې یا مې هم شاید ځان ته د خپل زړه دردونه بیان کړل، ځکه په حقیقت کې بل څوک نه و چې زه ورسره خواله وکړم. څو ورځې کېدې له اسیا سره مې هم نه و لیدلي. یوازینۍ بوختیا مې دا وه چې کاغذ او قلم مې راوکښل او د ځان په اړه مې د لیکلو په موخه یو کاغذ راواخیست او لاندینۍ کرښې مې ولیکلې. ګران مور او پلاره، هغه لومړنی لیک مې هم چې درته لیکلی و را سره پروت دی، خو ډاډه یمه که تاسې ظاهرا ترې بې خبره یاست، روحن او په معنا کې مو هغه لوستلی او پر ما هغه څه چې پر ما تېر شوي خبر یاست. دا د خپل دویم لیک هم ستاسو په یاد لیکم. مور جانې، له نیکه مرغه وینم په دغه ورځو کې مې مرض توند شوی، که څه هم ځینې ورځې په ځان کې د روغتیا نښې وینم، خو وروسته چې ځورونکی شدت خپلوي پوهه شمه چې د دغې ناروغۍ میکروبونه او جراثیم په تولید او زیر اخته دي او په زرګونو نور بچي زیږوي. ما چې په ژوند کې تر ټولو تورې او تورتمۍ ورځې تېرې کړې دغه څو ورځې وې. څو ورځې مخکې مې د بدمرغۍ و شریکې ګرانې او بسیارې همسفرې ملیحې هم د تریاکو په وسیله ځان وژنه وکړه. ټول خلک له مرګ څخه ویریږي، کله چې نوم اوري لړزیږي. حق هم لري، ځکه ځان خوږ دی.
او هر چاته خپل ژوند ګران دی، خو زما او د ملیحې په شان بدمرغو لپاره مرګ یو هوسا کوونکی نعمت دی. په حقیقت کې د خدای جل جلاله لخوا د بدمرغانو لپاره تر ټولو لوړ سوغات مرګ دی. فکر کوم زه به هم د ملیحې په شان ځان د ژوند له هغه مفاسدو خلاص کړم چې د دنیا د خلکو د لاس حاصل دی. خو له بده مرغه له دوو وجو نه توانېږم. لومړی دا چې د طبعي او خدایي مرګونو په دروازه کې ولاړه یم او ویرېږم د دیانت له اصولو خلاف رفتار مې نه وي کړی. دویم دا چې له ما څخه یې د مرګ وسایل لرې ساتلي او ډېره مې څاري. آیا دوی د هغه مرګ مخنیوی کولی شي چې په خدای جل جلاله راته ټاکلی؟ نه، دلته دوی د هغې ارادې په مقابل کې هیڅ دي. خو نه پوهېږم پاک خدای جل جلاله به څه وخت د خپل کرم او مهربانۍ نظر را اړوي او ما به د ژوند له خواریو خلاصوي. زما د ژوند هره ورځ چې تیریږي لکه د یوه کس د یوې پیړۍ له خواریو سره چې مسافي وي. خو زه یې زغمم او صبر کوم. رښتیا پر ځان مې د دومره صبر او زغم ګمان نه درلود د ملیحې د مرګ په وروستیو ورځو کې چې زما د ژوند تر ټولو وحشتناکې ورځې وې. جماداتو زما پر حالات زړه سوی کوه، خو هغه کسان چې پر ځانونو یې د انسان نوم ایښی وو پر ما ونه رحمېدل. د هغې جنۍ له مړي څخه یې هم عبرت وانخیست چې د دویو د جنایتونو له کبله شهیده شوې وه. زما په اړه یې خپله بېرحمي او قضاوت زیات کړ. هېڅ ډول بېناموسي او بېحرمتي راڅخه نه سپموله. دغلته دی چې ځان ته اصولېدلی منطق خپله مدرک ګڼي. ځان پر حقه بولې وایي موږ رانیولي یاست. ما ته وایي ستا د ملګري د پور ادا کول هم پرتا دي. ته یې باید د سپارلو له ودې ووځي. آیا دا د شرم وړه نه ده چې که هغه پور هم را باندې ولري دوی مې د ناموس پلورنې له لارې مجبوروي چې دا قرض ادا کړم؟ چا دا پور زما پر غاړه واچوه؟ داسې ښکاري چې باید د نورو جنایتونو پور زه هغه هم په دې وضع کې ادا کړم. آیا د نړۍ په مدونه قانون کې د دې ډول کارونو لپاره څه مجازات پیش بینی کړي دي؟ بشري ټولنې چې تر ټولو سخت مجازات وضع کړي اعدام دی. خو یا هغه کسان چې د جنون یا هم د نارینه اعصابو د تحریک په واسطه د یوه سړي مخې ته درېږي، د یوې ګولۍ یا هم د چړې په ټپ مقابل لوری له منځه وړي. د هغې مجازات له هغو کسانو سره چې بېګناه نجونې له شرافت، حیثیت او ناموس څخه بې برخې کوي او د هغو د اعدام او له منځه وړلو هڅه کوي برابر دي. اوس ډاډه یم چې دا طبقه له هر ډول مجازاتو معافه ده او له هغو څخه هیڅ ډول باز خواست او پوښتنه نه کیږي.